جی بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د هغې پاک ذات د هغې لوی ذات چې ډیر بخښونکی او مهربانه دی. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ زده کوونکو، زه راغلم ستاسو په وړاندې د یو بل نوي کلاس سره. ما ستاسو دپاره یو بل نوی کلاس راوړو په دې نن ورځ کې، او زه امید کوم چې د دې کلاس نه به تاسو ته ډیره فایده وشي. په دې کلاس سره به ستاسو په انګلیش کې ډیر خواله راشي، ستاسو انګلیش به ورسره ډیر امپروو شي. خو زه به له تاسو نه دا توقع کوم، دا امید به کوم، دا امید به لرم چې تاسو به راسره دا کلاس تر اخره پورې ګورئ او تاسو به دې ته پوره توجه کوئ. زمونږ په دې نن کلاس کې به ما سره ټکي وي د انګلیش ګران ټکي دي، او دا لږ ګران هم دي په نسبت د نورو کلاسونو. دا نن ټکي لږ ګران هم دي، دې ته ښه توجه وکړئ چې ستاسو په انګلیش کې اضافه وشي، ستاسو په انګلیش کې خواله راشي. ستاسو یو لایک، ستاسو کمنټ یقین وکړئ چې ما ته ډیر زیات داد راکوي. همدغه ستاسو داد دی چې زه هره ورځ دا خواري او دا محنت کوم او ستاسو دپاره کلاس تیاروم. ډیرې خبرې به نه کوم، د کلاس شروعات به کوو. د کلاس ته شروع کېدو نه مخکې اول ټول زما سلام واخلئ، او د سلام نه وروستو بیا تاسو هم په کلاس باندې درود پاک ووایئ او د کلاس شروعات د درود پاک نه وکړئ. د کلاس به زه اولنی ټکی ووایم اګنور. د اګنور مطلب دی نظر انداز، یو څیز نظر انداز کول. ګورئ دا زه تاسو ته په جملو کې استعمالوم، نو تاسو به په دې باندې ډیر ښه پوهیږئ. You can ignore them if you want. You can ignore them if you want. که ته غواړې نو ته هغه نظر انداز کولی شي. که ته غواړې نو ته هغه نظر انداز کولی شي. You can ignore them if you want. که ته غواړې نو ته هغه نظر انداز کولی شي. بیا مخکې موږ سره بل ټکی چې کوم دی هغه دی انټنس. د انټنس مطلب دی سخت. ګورئ چې دا په جمله کې استعمال شي. The president is under intense pressure to resign. The president is under intense pressure to resign. په صدر باندې د استعفا ورکولو سخت دباو دی. دغه سخت تاسو ویلی شئ intense. The president is under intense pressure to resign. په صدر باندې د استعفا ورکولو سخت دباو دی. بیا مخکې چې موږ سره کوم ټکی دی هغه دی هیریټیج. هیریټیج وایي میراث ته. میراث خو تاسو پیژنئ که نه، دا زما د پلار نیکه میراث دی. دغه میراث ته وایي هیریټیج. They are proud of their heritage. They are proud of their heritage. د دوی په خپل میراث باندې ډیر فخر دی، یعنی دا د خپل پلار نیکه په میراث باندې ډیر فخر کوي. They are proud of their heritage. د دوی په خپل میراث باندې ډیر فخر دی. بیا بل ټکی دی ګریب. ګریب وایي نیولو ته، د یو څیز نیول، پکړ. He could not grip the train. He could not grip the train. هغه ټرین ونه نیو، یعنی د هغه نه ټرین لاړی، هغه ټرین ونه نیو. صحیح ده. بیا ټکي ته وګورئ ګلینس. نظر اچول، په یو څیز باندې، په یو څه باندې نظر اچول. Do not glance left and right. Do not glance left and right. اخوا دی خوا نظر ما اچوه، یعنی اخوا دی خوا مه ګوره. څه کار دی چې اخوا دی خوا ګوري. Do not glance left and right. اخوا دی خوا نظر ما اچوه. Intimidate. ویرول، د یو څیز ویرول. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ، تاسو به په دې پوه شئ. The principal tried to intimidate the students. The principal tried to intimidate the students. پرنسپل د شاګردانو د ویرولو کوشش کړي. صحیح ده. پرنسپل اکثر کوشش کوي کنه چې خپل شاګردان وویروي. The principal tried
to intimidate the students. پرنسپل د شاګردانو د ویرولو کوشش کړی. بیا بل ټکي ته وګورئ ایکسپوز. ایکسپوز وایي یو څیز بې پردې کول، بې پردې ته. صحیح ده؟ ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ. میډیا ایکسپوز د پالیټیشنز. میډیا ایکسپوز د پالیټیشنز. میډیا به تاسو پیژنئ، رسنۍ چې ورته په پښتو کې وایي که نه. میډیا سیاستدانان بې پردې کړل. میډیا ایکسپوز د پالیټیشنز. پالیټیشنز وایي سیاستدانانو ته. صحیح ده؟ میډیا سیاستدانان بې پردې کړل. ایونچولی آخر هم. ایونچولی آخر هم. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ. They were eventually rescued by the helicopter. They were eventually rescued by the helicopter. آخر هم دوی د هلیکاپټر په ذریعه باندې بچ کړو. یو څیز وي او د هغې بچ کېدل ناممکنه وي. تاسو به کتلی وي چې سرکار اکثر د هغې دپاره هلیکاپټر جاز ولیږي او هغه څیز بچ کړي. نو په دې جمله کې تاسو دغه مطلب ووینئ. They were eventually rescued by the helicopter. آخر هم دوی د هلیکاپټر په ذریعه باندې بچ کړو. نو تاسو اصل کې دې کې د ایونچولی مطلب ګورئ که نه، هغه د آخر هم. بیا د کنوینس. کنوینس وایي پوهول، راضي کول یا پوهول. We will convince him. مونږ به هغه راضي کړو یا به مونږ هغه پوهه کړو. We will convince him. مونږ به هغه راضي کړو. کنټمپرري د اوس زمانې. کنټمپرري د اوس زمانې. یو وي تیره زمانه او یو وي اوس زمانه او یو وي را روانه زمانه. نو که زه وایم چې د اوس زمانې، نو په انګلیش کې به وایم کنټمپرري. He studies contemporary literature. He studies contemporary literature. هغه د اوس زمانې ادب ښایي. لیټریچر وایي ادب ته. هغه د اوس زمانې ادب ښایي. صحیح ده؟ کنسیکوینس د یو څیز انجام نتیجه. Every action has its consequence. Every action has its consequence. د هر عمل نتیجه وي، یعنی د هر عمل د هر کار نتیجه وي، انجام وي. concern فکرمند. I am concerned. زه فکرمند یم. I am concerned. زه فکرمند یم. بیا ټکي ته وګورئ کمباین، یو ځای کول. He combined two ideas into one. He combined two ideas into one. هغه دوه خیالات یو ځای کړل. هغه دوه خیالات یو ځای کړل. بیا بل ټکی دی کیپیبل. کیپیبل وایي قابل ته، یعنی ته د دې څیز قابل یې یا ته د دې څیز قابل نه یې. دغه قابل ته تاسو په انګلیش کې ویلی شئ کیپیبل. He is capable of teaching English. He is capable of teaching English. هغه د انګلیش ښودلو قابل دی. صحیح ده؟ He is capable of teaching English. هغه د انګلیش ښودلو قابل دی. بارو. بارو وایي قرض اخیستل، یعنی د چا نه د څه وخت دپاره، د لږ وخت دپاره قرض اخیستل. Can I borrow this pen? آیا دا قلم زه د څه وخت دپاره اخیستلی شم؟ Can I borrow this pen? آیا دا قلم زه د څه وخت دپاره اخیستلی شم؟ بیا دی لینډ. لینډ وایي قرض ورکول، چاته قرض ورکول. I will lend my car. زه به تاله خپل ګاډی قرض درکړم، یعنی زه به تاله خپل ګاډی د څه وخت دپاره درکړم. I will lend my car. زه به تاله خپل ګاډی قرض درکړم. بلو
د هوا چلیدل د هوا دا چلیدل نه دي دې ته په انګلیش کې وایي بلو. The wind is blowing. هوا چلیږي. The wind is blowing. هوا چلیږي. Beyond بهر. Beyond بهر. It is beyond my power. دا زما د زور نه بهر دی، یعنی دا زما د وس زما د زور نه بهر دی، دا کار ته وکړه. It is beyond my power. دا زما د زور نه بهر دی. Barrier رکاوټ، خنډ، موږ ورته په پښتو کې خنډ وایو. We must hard work to break down social barriers. مونږ لا د معاشرتي رکاوټونو یعنی خنډونو د پاره ډیر محنت کول پکار دي. We must hard work to break down social barriers. مونږ لا د معاشرتي رکاوټونو د پاره ډیر محنت کول پکار دي، یعنی ډیر محنت کول دي. صحیح ده. Aside یو طرف. I think it's time for me to step aside. زما په خیال زما د پاره وخت دی چې یو طرف ته شم، یعنی مونږ وایو کنه چې زما په خیال زما د پاره دا وخت دی چې ځان یو طرف ته کما یو طرف ته شمه. I think it's time for me to step aside. زما په خیال دا زما د پاره وخت دی چې یو طرف ته شم. Anticipate توقع کول. We anticipate success. We anticipate success. زمونږ د کامیابی توقع کوو، یعنی مونږه د کامیابی توقع کوو. We anticipate success. مونږ د کامیابی توقع کوو. Aim نشانه. AIM aim نشانه. I aim to be a teacher. I aim to be a teacher. زما مطلب استاد جوړیدل. I aim to be a teacher. زما مطلب استاد جوړیدل دي. Additional اضافي یعنی زیاتی. Do you have plan for additional education? آیا ستا د اضافي تعلیم اراده شته؟ Do you have plan for additional education? آیا ستا د اضافي تعلیم یعنی د زیاتی تعلیم د پاره اراده شته؟ A company یو ځای. ګورئ د دې استعمال ته تاسو وګورئ، تاسو به پوه شئ. I would like you to accompany me. I would like you to accompany me. زه غواړم چې ته ما سره یې. I would like you to accompany me. زه غواړم چې ته ما سره یې. Observe جذب کول. د یو څیز جذب کول، لکه ځمکه اوبه جذب کوي، دې ته وایي observe. The earth observes the sun's rays. The earth observes the sun's rays. ځمکه د نور شعاګانې جذب کوي. صحیح ده. ځمکه د نور شعاګانې جذب کوي. Deduction. Deduction وایي کټوتي. په یو څیز کې کټوتي کول، دې ته وایي deduction. This deduction is not in fact true. ګورئ چې رښتیا خبره یي نو دا کټوتي صحیح نه ده. اکثر مونږ د دکان نه سودا واخلو یا نور څه څیز واخلو او هغه د مونږ نه ډیره کټایي وکړي، نو هغه ته مونږ وایو چې رښتیا خبره یي نو دا کټوتي صحیح نه ده. Diligent محنتی. شاهد خان آفریدی is very diligent player. شاهد خان آفریدی is very diligent player. شاهد خان آفریدی یو محنتی لوبغاړی دی. شاهد خان آفریدی is very diligent player. شاهد خان آفریدی یو محنتی لوبغاړی دی، یعنی محنت کوي کنه، محنتی لوبغاړی دی. صحیح ده. دغه محنتی ته تاسو ویلی شئ diligent. Flu زکام. He has gotten flu. هغه زکام وخلی دی. He has gotten flu. هغه زکام وخلی دی. Smooth
هموار یعنی اوار یو شان. This is very smooth ground. دا ډیر هموار میدان دی یعنی دا میدان ډیر هموار دی. صحیح ده. This is very smooth ground. دا میدان ډیر هموار دی. mud خټه. Children like to play in the mud. ماشومان په خټو کې لوبې کول خوښوي. Children like to play in the mud. ماشومان په خټو کې لوبې کول خوښوي. elevate پرمختګ مخکې تلل. He was elevated last year. د هغه تیر کال پرمختګ شوی و. He was elevated last year. د هغه تیر کال پرمختګ شوی و. بیا مخکې ټکي ته وګورئ کلاس به هم را لنډوو. hypocrite منافق منافقت چې څوک کوي که نه منافق ته په انګلیش کې تاسو ویلی شئ hypocrite. He is a hypocrite. هغه منافق دی. یاره دا کس ډیر منافق دی. He is a hypocrite. هغه منافق دی. fool بیوقوف. Don't be a fool. بیوقوف مه جوړیږه. Don't be a fool. بیوقوف مه جوړیږه. indeed په حقیقت. مونږ وایو که نه حقیقت کې یار په حقیقت داسې کار شوی دی. دغه حقیقت ته تاسو ویلی شئ indeed. The child was indeed very tired. The child was indeed very tired. ماشومان په حقیقت کې ډیر ستړي او. The child was indeed very tired. ماشومان په حقیقت کې ډیر ستړي او. ascend پاس ختل. We ascended the mountain easily. We ascended the mountain easily. مونږ غره ته په اسانۍ سره وختو. We ascended the mountain easily. مونږ غره ته په اسانۍ سره وختو. خو په دې ځای باندې به د کلاس اختتام وکړو. زمونږ د نن ورځې کلاس خو په دې ځای باندې پای ته رسي. ډیر پایدار کلاس و ستاسو د انګلیش د ښه کېدو دپاره. زه امید کوم چې په دې کلاس سره به ستاسو په انګلیش کې ډیر ښه والی راغلی وي. ډیر امپرومنټ به شوی وي. که ژوند وي زه به راځم د یو بل نوي کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او زما به هم تاسو ته دغه دعا وي چې چرته هم یی الله مو ښاد ساته آباد ساته او بریالي ساته. د لوی الله پامان. والسلام.